ډیرو درنو قدرمنو اوریدونکو پام وکړئ د نن ورځې ډیر تازه مهم او وروستي خبرونو ته. لومړی خبر د ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر وايي امنیتي ځواکونو نن هغه شخص نیولی چې د افغان ځواکونو په ځانګړي ډول د هوایي پوځ پر ضد یې بې بنسټه اوازې خپرولې. یاد دفتر دغه راز وايي ټولې هغه اوازې او منفي تبلیغات چې د امنیتي او دفاعي ځواکونو پر ضد خپریږي څېړل کیږي او هغه کسان به چې د امنیتي ځواکونو پر ضد بې بنسټه اوازې خپروي ځواب ووایي. دوهم خبر د ولسي جرګې د رئیس میر رحمان رحماني په مشرۍ د افغان پارلمان یو لوړپوړی پلاوی به د اکتوبر میاشتې په 23 نیټه پاکستان ته سفر وکړي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي صادق خان ویلي چې په دې پلاوي کې به د رحماني په ګډون د پارلماني کمیټو 15 رئیسان د پارلمان ګڼ غړي منشي او د ولسي جرګې یو شمېر نور مسؤلین شامل وي. دریم خبر د کندهار په میوند ولسوالۍ کې 15 وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې. د کندهار د امنیې قمندانۍ ویان جمال ناصر بارکزی وایي تېره شپه بهرنیو ځواکونو د میوند ولسوالۍ اړوند شلغمي مندوزو او کوکه کاریز سیمو کې پر وسلوالو هوایي بریدونه کړي چې پر مهال یې 29 وسلوال وژل شوي او 14 نور یې ټپیان کړي دي. څلورم خبر د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان په اړه په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې په دې هیواد کې د امریکا 19 کلن حضور بسنه کوي او په خبرې اوس د دې وخت را رسېدلی چې امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه خپل کور ته راستانه شي. ولسمشر ټرمپ دغه څرګندونې پرون په یوه لویه غونډه کې کړې دي. پنځم خبر افغان حکومت وايي یونان د افغان کډوالو پر قانوني کولو ورسره هوکړه کړې ده. د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال میرویس ناب یونان ته وتللی دی او په همدې اړه د یاد هیواد د بهرنیو چارو وزیر او د کډوالو چارو ادارې له مشر سره خبرې اترې کړې دي. لیدونکو په دې هیله چې د نن ورځې خبرې ټولګه به مو سره تر پایه پورې لیدلې وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ د سره او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.